د دوه شعرونه به پیر کاروان صاحب ولا ووایو چې ژوند مې د سپین ستوري په څېر خوښېږي، ژوند مې د سپین ستوري په څېر خوښېږي، لاس د سپوږمۍ نه مې چاپېر خوښېږي. و شاعر سړی یم رښتیا به وایم، د ښکلي نه دي دا مې ډېر خوښ. یو شعر درته وایم بیا به ماته اجازت راکوئ په دې باندې؟ اجازت به راکوئ بیا یې وایم. یو به بل وایه بیا به اجازت راکړې، دا خو به وایې په بل به بیا اجازت واخلې. دا خبر یې داسې سنهې په پښتونخوا کې کېږي، خبر یې داسې سنهې په پښتونخوا کې کېږي، د ضمیرونو جنازې په پښتونخوا کې کېږي. او اقتصادي منصوبې ټولې د پنجاب لپاره، اقتصادي منصوبې ټولې د پنجاب لپاره، د جنتونو منصوبې په پښتونخوا کې کېږي. او بیخي به وایې چې پښتو دلته وجود نه لري، بیخي به وایې چې پښتو دلته وجود نه لري، داسې لیکل په دروازې په پښتونخوا کې کېږي. او د بغاوت انتها ګوري د ژوندون نه خلکو، د بغاوت انتها ګوري د ژوندون نه خلکو، خپلو مرګونو ته چندې په پښتونخوا کې کېږي. د بغاوت انتها ګوري د ژوندون نه خلکو، خپلو مرګونو ته چندې په پښتونخوا کې کېږي. د نورو سیمو خلک ډېر ورله عزت ورکوي، خو په افغان پورې نخرې په پښتونخوا کې. بس یو شعر وایم اخري، نو ماله به اجازت راکړې چې ظلم کا ستم کوا دوکې کوا خو لمونځ کوا، ظلم کا ستم کوا دوکې کوا خو لمونځ کوا، قتل کا لوټمار کوا غلې کوا خو لمونځ کوا. او دلته معاملات لکه بیخي د اژدها کوا، دلته معاملات لکه بیخي د اژدها کوا، دلته نور اترې ګوتې مزې کوا خو لمونځ کوا. او دلته ګیره پرېږده او شیطان باندې لعنت وایا، دلته ګیره پرېږده او شیطان باندې لعنت وایا، نور ټول کارونه د هغې کوه خو لمونځ کوه. او دلته پښتونخوا ده په جومات کې پټکې واچوه، دلته پښتونخوا ده په جومات کې پټکې واچوه، بیا د پښتنو مرته چندې کوه خو لمونځ کوه. دلته په ډالرو د پښتون وژل جهاد ګڼه، دلته په ډالرو د پښتون وژل جهاد ګڼه، دلته مزدوري د امریکې کوه خو لمونځ کوه.